خپلو بچو نه انسانان جوړې نو ټیوشن دپاره قاري صاحب کور ته مه راغواړه دا بچي دې جومات ته ولېږه چې نورو ماشومانو سره کښېني او په دې جومات کې څه انسانان د ده نه جوړ شي الله کرانه په داسې حالت کې علم وکړي چې بچي بیټک ته راوباسي او قاري صاحب له راغواړي یو په دې موجوده وخت کې دا علم دومره سبق شوی دی چې موږ په 50,000 روپۍ باندې خپلو بچو ته قاري صاحب نیولی کور ته راغواړو چې زما بچي دومره قدرمند دي دومره عزتمند دي دا دومره نازولي دي چې د الله د کتاب دپاره ټیم نشته چې دوی لاړ شي قاري صاحب څه به تکلیف کې څه به زحمت کې څه به راځي زما بچو ته کور کې خایا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د الله د رسول د تره زوی دی صحابه کرامو به ډېر قدر کو ځکه وایي د رسول الله د کاکا زوی دی نو که هغه امر کړی وی چې دې پلانکي صحابي ته دا حدیث معلوم دی راشه ماته بیان دی نن به د هغه د علم نه دومره فیض خور شوی وی په دومره نخرو چې هغه د حدیثونه زده کولې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرې هغه زده کولې نن به دا ویلې کېدل په تفسیر کې چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د دې تفسیر داسې کړی هغه د دې تفسیر داسې نقل کړی هغه دلته دا قول کړی والله که چا داسې ویلې خو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ځان وکړو خپله بتلل نو په دې کې سبق دا پروت دی معنا په دې کې دا پرته ده مطلب د دې نه دا راوځي که علم زده کول غواړي او قرآن او سنت ته محتاج او ځان محتاجه ګڼي خپلو بچو نه انسانان جوړې نو ټیوشن دپاره قاري صاحب کور ته مه راغواړه دا بچي دې جومات ته ولېږه چې نورو ماشومانو سره کښېني او په دې جومات کې څه انسانان د ده نه جوړ شي الله کرانه په داسې حالت کې علم وکړي چې بچي بیټک ته راوباسي او قاري صاحب له راغواړي وروسته یو څو واقعات په دې کې وایم که علم حاصلول غواړي مزل به ورته کې سفر به ورته کې رحله به ورته کې ځان به ستړی کې بستره به پرېږدي بچي به پرېږدي مور او پلار به پرېږدي مسافري به کې بیا به درته الله سبحانه وتعالی علم درکوي دا علما چې دلته ناست او په دې منبر ولاړ دي دا داسې نه دي چې د بسترې نه راپاڅېده او دلته رال تاسو ته ودرېدم د دې نه شاته 10 کاله دې علماو سفرې کړي دي 10 کاله دې علماو خپلې جامې خپلې کپړې په خپله اینځلې دي 10 کاله دې علماو چېرته غوړه روټۍ او غوړه ترکاري نه خوړلي پس د دې محنته دا دلته ولاړ دي د ده نه عالم جوړ شوی د ده نه قاري او شیخ الحدیث او مفتي جوړ شوي نو که خپل بچی شیخ الحدیث او مفتي او قاري او عالم ګټل غواړي نو بچی ته دا درس ورکړه چې بچی لوږې او تندې لږې تېرې کړه دې جوماته پورې مزل کوه والله په علاقه کې جومات دی مونږ نه دونه غیرت وتی دی چې بچي دلته نه شو رالېږي